چې برز قیامت اسرافیل علیہ السلام چې شپېلې وای دا مخلوقات د قبر نه چګيري الله رسول فرمای چې اوله چې د قبر نه چګيري وی چې اوزو په شي طرف شمه ابو بکر وی په ګس طرف شمه عمر وی خو عزتمند حافظ قرآن واچي شي حافظ قرآن ته یو سړی مخه تروشي زیړ شکل وی ډنګر سړی وی دنه پتا کوي هل تعرفوني حافظ القرآن حافظ صاحب مو پیژانه دیو په جواب شته ما عارفو کا زه ته نو پیژانم درې وره پتاونه کی چې مو پیژانه وچ نه دې پیژانه مو پیژانه نه دې پیژانه هغه سړی ورته یا ډنګر سړی ورته وی چې انا صاحبک فی الدنيا القرآن زه ته د دنیا ملګری قرآن مې نوم د قرآن په دنیا شه ډېر شپیر پرې تیرې کړې دي ډېر اورې دې پتن دې تیرې کړې دي ډېر خوري دې برداشت کړې دي شپه اورې دې سبا چې سترګې کولاو کېدلې به دې په مو باندې وې شپه وخت دې چې سترګې بند کېدلې به په مو باندې وې د استوزونه دې طرف نه د غیرانګې د مدرسې دې طرف نه تکلیفینا پریشانی د مېر پلور فراق د هر څه دې برداشت کړې وي او هر تاجر د خپل تجارت نه نفع اخلي حافظ صاحب ورسانن دی وردا پټول تجارونه شه تاجرونه شه زیوت خپل تجارت نه نفع اخستین کا انسان نن دی الله په دربار شتیه د پلوس ورون سی رب کائنات پدار شوه ودرای الله رب العالمین دی طرفنا فیوزا علی راسه تاج الوقار والکرامه پسار باندې دی عزت او د کرامات تاج ور ټیر دوشي پبل دوشه مېر پلورتای په دې حدیث سے دتا دی ضوءه احسن من الضوء الشمس فمیرستر کې نو رونو زیوتای ویوتی الملک بیمینه پشیلو شوه د جنت همیشه بادشاہی په لور شور کړی دی ویوتی الملک بیمینه د جنت همیشه بادشاہی په لور شه پشیلو شوه کی ویوت الخلد بیساره جنت ته همیشه د داخله ټیکټ په غسلو شوه کی په دغه ځای باندې خبره باس نشي چې مېر پلور یار غوړی ہے والبسا والداهما الله رب العالمین و مېر پلور غوړی و هغه تا وروغوندي حلتين حدیث ټکړه وو دوی جوړې وروغوندي سرانګي جوړې وي دمو ته دنیا ولې جوړې نه الله رسول وی لا تقوم مقامهما اهل الدنيا لا تقوم مقامهما اهل الدنيا وشي دا ټوله دنیا چې رجامه کې د مو خبره په غور سره وروي الله رسول بیان دا وشي دا ټوله دنیا چې رجامه کې د دنیا سره زرا راوړه د دنیا سپین زرا راوړه د دنیا مزکا اور تناب کا او خر سه کا په کوړړا په عربه په کرابا ریپی د دنیا ټول دولتین او جاگیر ټیل کا د دنیا ټول هیره او جواهرات او ملغلره او زبرجد او یاقوت دا ټول ورټیل کا په دنیا شه چې سدي دغه ټوله قیمت ولګوا اروړ او کشیر دوا دغه جوړه قیمت ادا کوي شي الله رسول فرمایي چې دی ویل وشته قیمت وانه کیا تا دی ویل وشته قیمت چا دې پورا هغه چا دې پورا چې په دنیا شه بچای مندرسه ته ورکړای چې دغه نه د الله د کلام حافظ جوړ شي حدیث قدسی دا وچ حافظ قرآن چې پکیم زوی شه شخیری پکیم قبر شه وچ قبر تبراه راست الله پاک وحیو کی ان الله اوحى الى قبر الحافظ د حافظ صاحب قبر ته الله پاک براه راست وحیو کی الله تاكل لحمه ولا تشرب دمه الله اکبر الله اکبر د حدیث د وجنا زیا مجبور شوم شوق میں پیدا د چې د الله کلام سینې ته نه نکن او د الله کلام یو دیکن عزتمند الله پاک ورتوي مزکه تاوي قبر تاوي لحد تاوي د حافظ صاحب قبر تاوي چې د غوښه چونه خره د غوښه چونه خره د وینا چونه شه د وجود ته چې سونو یې د قبر خبره وروي قبر ورتوي یا رب كيف اكل لحمه واشرب دمه وفي صدره كلامك وفي روايه وفي جوفه كلامك یا الله سرنګ مې حافظ تزړه کېږي د پسینه شه د تو کلام د پسینه شه د تو کلام وی زوی د غوښه خورو زوی د ویناچ
عزتمند ولی د دنیا عہدیدار چې دا وعده الله ور سره کړی ثابت کی یو د دنیا بادشاہ د آدم علیہ الصلوۃ والسلام نه تر نن تاریخه پیره او د ورځې د قیامت رسا چې یو نبی یا د الله د طرف نه دا وعده شوی چې قبر و نه خوري عزتمند په هوش روشي مشتو سے تعلیمات دے پر اللہ پاک دا قرآن روکڑا دا پدے بندے زندگی تے رولے دے پر اللہ پاک دا قرآن روکڑا دا دغیو دے کولے دے پر اللہ پاک دا قرآن روکڑا دا عزتمند دخت علم ویلا شی دغنا سوا بلشی تا علم ہوئے گناہ گوریے پدے خبرہ دے موسر عزتمند دلیل شتا پڑیر زیشے زپس کل بندے تیرے وے پووین چید اطلب العلم من المہد الاللہد پس کل بندے لکلی وے افسوس کو ولی یار تیرے ریاں افسوس کو زوین چے بنی اسرائیل وا تحریف کو آغا دی دے میر مسلمونہ پا تحریف لگیا دی ادے اللہ دے اللہ دے رسول احادیث و کلامینہ بدلائی اللہ رسول ویچی اطلب العلم من المہد الاللہد علم حاصل ہوا دے میر دے غیرن اونسا دے قبر دے لحاد سرسا دے اللہ پا ذات میں دا قسم ویچی دغنا دے قرآن علم مراد دا دے اللہ پا ذات میں دا قسم ویچی دغنا احادیث مراد دی دغنا سوا بل دے دنیا علم و تعلیم و فن و دا انگریزی علم مراد ندا پس کل بندے لکلی ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں زڑ میں اجوڑی دخ شعر مانا سدو ایک مقدس فرض قرآن و حدیث تھی قرآن و حدیث نہ سوا بلت رہی چیر مقدس کے دائشی انسانوں نے تقدیر چھ بدلائے قرآن و حدیث تھی اور میٹی پکیم زیولی کی انگریزی تعلیم خلاف نہیں انگریزی تعلیم تا دمرا عروج دمرا درجاور کول چې د قرآن و د حدیث او لیبل روخله په دی لگاوے دا میں پزړه باندې داسې تیرې لکه زړه ته چې خنجر پیره وای العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة علم پنرو پشزینا فرض دا کیم علم فرض دا قرآن و حدیث فرض دی ادغنا سابل علم تا نسبات کول عزت مندے پدا بندے چا اللہ رسول تا سمرا دھوک رسیڑی دلیل تا غیر انسیے اللہ رسول نو استاد صحابہ سرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روندہ حیات الصحابہ دا واقعالی کلیے دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ پلوش تختہ دو حضور مبارک پتہ ہونا کئی ما تلک فی یدک یا عمر پدلوش دیتو سیلی عمر تا فرمائی یا رسول اللہ هذه اوراق من تورات دا تورات اوراقو پونی دی اللہ رسول ارتائی چی سپکاوے اے ارتائی چی لأزید فی علم یا رسول اللہ لأزید فی علم یا رسول اللہ یا رسول اللہ دے دے پورا چی امو پا علم شے اضافہ ہوشی اللہ رسول دے غسین ادا سے شلکا انار دے انار پشان بندے سیر زالے دو و دے اغمائندون نرچیک شو مسجد نبوی تا روغائی بلال تاوی چے اعلانو کا بلال ادھر دو الصلاة جامعہ انصار صحاباوی چے دا اعلانو ورد چې پدا سے ټیم باندې اعلان وشو انصار صحابه په خپل شکلا کو درېدل ویل چې اصله نه لیس روان شي الله رسول په غوسه ده الله رسول سینې ته چا تکلیف رسول ده یو څوتی الله رسول چې کیم طرف ته اشاره کوي سر یې کلام کوي انصار صحابه روغل د منبر چار چا پیرا بدل شل مصلا صحابه ټولر سیوک شنی د الله رسول لاګیا شو د الله حمد و ثنا و صفات یول دغه نه بعد لاګیا شو ویل چې د مو صحابه اللہ پاک چی موتا کم علم روکڑا کم قرآن روکڑا دا اکمل دا مکمل دا الفاظی اکام دی معنی دیر دی سمرا مکشے کے توبینا دی اے ٹول منسخ کری دی دا علم دا و باخر ش دمرا حتی خبر رسائی ویچی او دی مو صحابه کده تو پکرش موسیٰ پیدوشی و پیخ بند توراتر نازلے دی و دے ایغ اتباعو کی و دے مو قرآن پریش دائیے ویچی تو سے وی ٹول گمراشی ہے عزتمند تورات تے اللہ کلام دا تورات دے اللہ کلام دا موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی دا دے ایک کلام تا اللہ رسول دمر غوصہ کے دی موت انگریزی تعلیم اور نسی ادا سے اور تکائی اللہ پر رسول ویچے سرنگ خنجر پسینان نوزی عزتمند دا مو خبر پخور سراور ہوئی ہے دے انگریزی تعلیم خلاف نہیں قرآن و حدیث ما پا لکھا
قرآن و حدیث ما پلیکا دا یو فن دا حاصلوائے خلاف یہ نہیں خودگه تا دے قرآن و دا حدیث ثابت اول دا عزتمند دے ظلم دا دے اللہ پر رسول پر سینا بندے عزتمند دے چوڑے تیرا اول دی ادغی نا عزتمند دے مخوڑوا دے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور رو گئی عزتمند دا مو خبرہ پا غور سر ہو رہی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور رو گئی یو علماء رو گئی مہمان علماء عمر تا رو گئی دو علماء سمرا قدری واجب دا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ادھر دی او پا کوڑا بندے ہی سور کی علماء ورطا ہی چیئے امیر المومنین مو گناہ صدا زخو یو علمائی و تو مسر دا سلوک که پا کوڑا میں وائے دے ورطا ہی چیتا آگا سڑائی نہیں ہے کہ دے دانیال علیہ السلام صحیفہ دے پخپل قلم لکھ لیے دو تا آگا سڑائی نہیں ہے کہ دے دانیال علیہ السلام صحیفہ دے پخپل قلم لکھ لیے دو دور تا چیئے بالکل لکھ لیے میں دو خدا بیلے دا سکم گناہ دا وچی دا گناہ نہ دا ایک علم تا دے علم نویل گناہ نہ گانے دے اللہ رسول بیا ټوله خبره ورته نقل کړله و دغه نه بعد یې ورته وویل چې جوړ شه د کیم لیکل دی چې کړي دي کربیس کې اوخله لنده کا و دا بیا ړنګه کا کنی سخته سزا دې درکړو عزتمند علم قرآن احادیث سمره فضائل رغلی دي عزتمند د دغه خړې مدرسې سره تړلې دي د عزتمند د قرآن او د حدیث سره د فضائل تړلې دي دا کمی درجه میں چھتا بیان کردی دا دے قرآن سره تڑلی حدیث سره تڑلی علم الہی پا بارش ہے وچی بروز قیامت اللہ رب العالمین شہید او در آئی ورطاوی چی مو پا دنیا شے مو نعمتینا در بند کڑی مو دے پورا دے سکڑی ورطاوی چی یا الہ العالمین اتو دے رضا دے پورا میں خپل سار قربان کردا ہر سمیں لٹاو کڑی دی اللہ پاکی ورطاوی چی صدق تا رشتیا دے والجنت تا لوٹ شا بیاوی سخی سڑای او در آئی سخاوت چی سیک کئی اللہ پاکی ورطای چی مال و دولت میں در کڑاو پدک ٹیم شو عالم و عیدت رئی کسنوی یو شہید وی یو صحیح وی یو عالم وی شہید چی جنت ترون شی اگا عالم و عیدت سے سر خپاغن دشی مروار ویشی پزر شوی گیلا ورطا او در ری چی کدا شہید شو دا بیانین مو ورطا کول او دا بلنا کا صحیح جوڑ شو دا مو بیانین ورطا کول مو دے تو کلام ورطا بیانو دغی مرتبه تا خمور رسول دا خوشاق اونو کی سخینہ بے اللہ پاک پتاو کی ویچی اللہ موتا دے جسر اکڑی تو پا دین میں اڑا اکڑی ویچی بالکل رشتیا دے اول جنات تا لوٹ شا پا دک ٹیم شوی دا عالم پدانا سرا خفا غندشی ماراوار ویشی گلومان ویشی اللہ پاک خو پزڑے خبر دا علیہ ارتوی چی مولانا صاحب ویلے گلومانی ہے ویلے خفا ہے دے ارتے چی یا اللہ ویلے نا خفا کرے امو دے واجنا دا شہیدو امو دے واجنا دا صحیحو نندا پا مونا مکش کری وزو ورست پتے کری اللہ اکبر الہ العالمین ارتوی چی مولی صاحب تو تا میوا توفا دیر کوین کی دو چی دیئے پا مکش کتمو مکش لجلا خواہ توفا میں دیر کولا وکا توفا میں دیئے پا مکش دیر کولا بے دیئے خفا کے دل دیئے میں موال در اکڑل آغا توفا دیر کون پس تا مولی ارتوی چی اللہ آغا توفا تشای دو ویچی توفا داغا دو چی دویلاس لینی نا جوڑ دی جہنم دے ورز دے قیامت رسا دے آدم علیہ السلام نا دے ورز دے قیامت رسا دویلاس لینی نا وی سوپی نا وی جوڑوی دے ٹول جہنمیونی ویچی مولی سے پسیخ شدہ سے چی سیک تے خپل پرادیوی پلوسی انرون سا خپل پرادی پریشدہ سیک تے چی گار گاونڈی پلوسی انرنسا گار گاونڈ پریشدہ چاچی پا دنیا شو کشلی تعلقات در سر شراولی دی پلوسی انرنسا چاچی تا پیجاندل خوشی اظہار یہ کڑا دا پلوسی انرنسا دا ٹول جنت تا در سر داخل کا ولا ابالی مناسے کا پتہ نشی کوئی دا مرتبہ دی چا دے پورا دو دا دے علم دے پورا دو دے قرآن و دے حدیث دے پورا دو عزتمند دے میشت سے خپلے بل بچے پا حق شا فیصلہو کی ظلم نکای فیصلہو کی دے چا فیصلہ دی عزتمند دے حق فیصلہ دے اللہ دے کلام و دے اللہ دے رسول دے احادیث فیصلہ سلیر بچیون اللہ دیر دی دے اللہ پا نظر سے خوش انصاف ارتکوی یو سکولتا ہو لجا دری مدرسے تر لجا کنے ٹول انصاف خدا چھ ٹول اللہ کر تر لجا ایرے یا مالا را خو خیر دا یو ایرے ہو لجا دری دالے ہو لجا
د انصافان شي کوي د دین محبت وقعت ته پزړه نشتا شادو نیمی کدا بل بچا نیمه دیره کا نیمه داله کا شاداغان شي کوي د میشت سه د پښته چې کوم رواج فیصله دي د سه او کچ په د سلیره شي یو خدای ورترل را یو ورترل را ستمن د میشت سه یو ور کوله ته تیار نه سمرا سکولینا ډاک دي عزتمند غټ غټ پیسې ته میشتو سے تیار ولا بایک وی عزتمند دے الله دے کلام سمرا مندرسه دی چړانګه پرته دي عزتمند میشتو سے پخپل ځان شه عزتمند شعار بشر بیدار کی عقل بیدار کی عزتمند الله پاک ضایع کړي نه دي عالمون او حافظون په دنیا شه تو سے ګوري په دنيره نه ډېر خشلي شری الله پاک په دنیا شاه عزت ورکای د مرګ نه بعد یا همیشه د پوره عزت نه عزتمند زخ په خبره بات کاؤں خو عزتمند